یویشتم نمبر مکتوب دا یو لوی عالم و بزرگ دی شیخ محمد مکی رحمه الله چې دا بچه مبارک دی د موسی قاری لاہوری رحمه الله. دا مکتوب هغه ته لیکلی دی. دې کې بیان د درجاتو د ولایت ته، خاص کر د ولایت محمدی علی صاحبها الصلاة والسلام، او پدې کې بیا مدح کړي د نقشبندی مبارکه د دې نسبت. او دریم خبره ده بیان د دې نسبت د نقشبندی مبارکه هغه اوچتواله او مرتبه بیان کړي د په نورو نسبتونو باندې چې دا په دې ټولو طرق باندې د ټولو نه اعلی. دویشتم نمبر مکتوب د لګل د شیخ عبدالمجید چې دا د شیخ محمد مفتی لاہوری رحمه الله بچه مبارک هغه ته لګل. دې کې بیان د تعلق د په مابین د روح او د نفس کې، د روح او د نفس په منځ کې څه تعلق دی نو د دې بیان ورته کړي، او بیان د عروج د روح او د نفس او د نزول د دې دواړو. دریم بیان د فنا، بیان د فنا جسدی او د روحی کړي. جسد کله فنا مقام ته رسیږي او روح کله فنا مقام ته رسیږي، او بیان د بقا د دواړو. دریم نمبر بیان د مقام د دعوت او فرق په مابین د مستهلکین د اولیاءو کې او د راجعین الی الدعوت کې. کم چې ځانونه هلاک کړي دي په دې لاره کې، او کم چې راپس شوي دي دعوت ته او بلنې ته، د هغې په منځ کې د فرق بیان دی. درویشتم نمبر مکتوب دی لېږلی دی عبدالرحیم خان خانان رحمه الله. په دې کې یو بیان یې کړی دی امام ربانی رحمه الله چې څوک ناقصي داغه نه به ذکر نه اخلي. بیان د منع دی دا غستلو د ذکر او د طریقې نه چې څوک ناقصي داغه نه بیان او داغه د ضرر بیان کړی دی. دریم نمبر دی کې بیان د منع دی د داسې القابونه چې کافرانو سره مشابه، کم القام چې کافرانو ځانونه ته ایښي دي داسې القام ځان ته کې خودل صحیح نه دی، نو د هغې د منع بیان په دې مکتوب کې دی. څلېرویشتم نمبر مکتوب دی لېږلی دی محمد محمد خلیج خان رحمه الله. دې کې بیان د دې دی چې صوفي دا کائن باین، صوفي به ثابت وي او ښکاره به، او د دې بیان دی چې ان تعلق القلب لا يكون باكثر من واحد. تعلق د زړه د یو نه زیات نه وي. باندې سړی وي د دنه به ذکر والم، د دنه به والم، د دنه به والم، دا صحیح خبره نه ده. زړه یو دی، دې دپاره مربیم یو پکار دی او مرشدم یو پکار دی. اولیاء بزرگان ټول زمونږ او ستاسو د سر تاجونه دي، خو که تربیت حاصله او کسب کې د باطن یو مرشد بزان ته پیدا کې. د دې بیان دی پکې. او بیان د دې دی چې ظهور د محبت ذاتی
دا مستلزم د استوا د ایلام او د انعام لره د محبوب نه. سوچ در باندې ګرانی بیا خاص کر خپل مرشد مبارک کاغه تا ته درد رسای، کاغه تا ته انعام درکای، نو د محبت ذاتی ظهور علامه دادا چې ایلام او انعام بتا ته برابر دا څنګه چې خبره د سره کوي او خوشتبی د سره کوي نو خوشاله او چې بیا درته غوسه شي وي پرېګدا ماته یو سړی ویره دا فلانه مرشد به پرې د مایولی وی غوسه شو راته ما ته خو زبردست عاشق انعام او ایلام کله چې مرید کې دواړه برابر شو پته ولګېدل چې دغه محبت ذاتی شته او چې محبت ذاتی په خپل راشي د دې بیا علامه ده چې ایلام او انعام دا دواړه د محبوب نه برابر دي. الله تعالی موږ او تاسو سره ډېر احسانات کړي، کله کله ته درته مرسای نو دا غي دا معنا نه ده چې دا العیاذ بالله د خدای سره تعلق ختم کنا. په حالت د ایلام کې او په حالت د انعام دواړو کې با د خپل رب سره او د خپل محبوب سره یو شان تعلق ساتي، دي ته محبت وای. ها دریم نمبر بیان د دې دی پکې بیان د فرق کوي په مابین د عباد المقربین کې او د عباد الابرار کې. عباد المقربین چاته وای او عباد الابرار چاته وای. الته یو مشهور مقوله ده کنه، حسنات الابرار سیئات المقربین. نو معلومیږي دا چې مقربین جدا دي او ابرار جدا دي. مقربین تنخواه کمه خو قرب ډیری او د ابرار تنخواه ډیره خو قرب کمی. ابرار چې دي دا ثوابونو پسې ګرځي، نیکیو پسې ګرځي، او مقربین چې دي هغه قرب او نزدېکت پسې ګرځي. دیو جن الله پاک دې موږ او تاسو حرمین ته بوزي. کم چې مقربین دي نو هغه کوشش کوي چې موږ مدینه منورې ته ولاړ شو. اگر کله ته ثواب کم په حدیثو کې راغله، کم چې ابرار دي هغه مکه مکرمه پسې زور ډیر کوي. و یو مس په یو لاک ده، الته حج ده، الته عمره ده. زما درته یو مثال ویم بیا به ان شاء الله چلته ورسېدو بیا به ومه. یو سړی چې غوا واخلي او بل سړی په لار را رواني او ځای کې خسته واخه وګوري او یو موټی واخه راوشکي او وایي چې دې ملګري مې غوا غستې ده او دا واخه را باندې ښه ولګېده، دا به د دې غوا ته ویسم او دروازه ورته وټکئ، ورته وی چې ورور دا واخه مې ولیده او ډېر خواږه را باندې ولګېد، بس دا واخه. هغه به ټول عمر کې هغه احسان یې نه کړي. یاره دومره ښه سړی و، ګوره زمونږ دا غوا ورته دومره ګرانه وه چې یو موټی واښه یې ورته راوړه. یو سړی چې خپل بچي ته لور ورکړي او ورته وایي ورشه غوا ته واښه راوړه او دومره یو موټی راوړي نو وهي که نه اومغمره واخه دي دا یو قدر کوي او یو بلته او دی بلته سخت خبرې کوي او وهي. ولی زوی د مقربینو نه دی کنه او هغه پردی سړی چې هغه د ابرارو نه نو حسنات الابرار سیئات المقربین. دا هغه ابرارو چې کومه نیکي وه لکه یو موټی واخه هغه په حق د مقربینو کې ګناه وه او دا پلار ورته وایي ته ما وخو ته ولېږلې تا یو موټی راوړه. دا په منځ کې فرق دی. ګوره دیو جن رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه ته غنیمت راغی. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تقسیم کړ. یو صحابي ورته فرمایل قربان
دغم ډیر حاجتمند دی دته ورکا رسول الله مبارکی سنوي د نورو ته تقسیم به ورته وی قربان دغه ته ورکا ایسی ونوي به ورته وی قربان دته ورکا ایسی ونوي کله چې غنیمت تقسیم شه رسول الله مبارک فرمایل ستاسو فکر دا ده چې چاته غنیمت ورکم او مال ورکم دا به ما ته ګرانی او چاته چې ورنکم نو دا براته نه ګران نه ډیر کرته داسي چې چاته ز انعام او عطیه ورنکم هغه ما ته ګرانی د هغه نه چانه چې چاته ورکو هغه کې قربي بلکې ثواب نو امام ربانی رحمه الله په دې مسلې باندې بحث کوي چې د الله تعالی بندگان مقربین او د الله عباد ابرار د دې په منځ کې څه فرق دی د دې بیان څلورم نمبر اولیاء بزرگانم دو قسم دي یو ته مستهلکین وای چې دا غي بیان براسي او دویم نمبر هغه اولیاء بزرگان دي چې هغه رجوع کړي د دعوت د مخلوق د باری تعالی د دې په منځ کې څه فرق دی نو دا غي بیان په دې مکتوب کې امام ربانی رحمه الله کړی 25 نمبر مکتوب دا یو لوی عالم او بزرگ دی شیخ محمد مکی رحمه الله